شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو عزیزانو، زما وروڼو، خویندو، داسې ده چې یو داسې خبره ده چې نن سبا ډېره زیاته تودوخه ده، سیاسي درجه حرارت ډېر زیات اوچت دی. نو زما زړه وغوښتل چې تاسو سره په دې حواله باندې یو څو خبرې وکړم. لومبی خو دا ده چې زما خپل دریځ او خپل نقطه نظر دا دی چې جمهوریت که هر څومره مات ګوډ وي، جمهوریت که هر څومره لکه په زمونږ په ملک کې خلک هغه انګریزان چې وایي چې کنټرول ډیموکراسي ده، خو زه بیا هم وایم چې جمهوریت بدترین جمهوریت د مثالي آمریت نه زیات غوره دی. ځکه چې په جمهوریت کې چې دی نو انسان ته د خپل رایې د ورکولو حق حاصل وي، او چې دا رو 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 په مزه مزه جمهوریت خپل ځان سموي، خپل علاج هم کوي. او چې کله په یو ملک کې په یو قوم کې چې کله دستوري بدلون نه راځي، یعنی د انتقال اقتدار یا د اقتدار د منتقلی یا د بدلون لپاره دستوري طریقه نه وي، نو ظاهره خبره ده چې دستوري طریقه نه وي، نو بیا به خامخا په توره او په ټوپک باندې بدلون راځي، او بیا به چې کوم دی نو مسلسل تاریخ ګواه دی چې بیا په دغه چې د انساني سرونه د ډېر مقدس سرونه چې د نه په تالو کې پیش کېږي. نو ځکه چې دی نو دستوري طریقه چې دا د دنیا غوره طریقه ده. اوس راځم دی له چې نن سبا چې په دې ملک کې او بیا زمونږ په صوبه کې چې کوم جمهوري جدوجهد او سرګرمۍ شروع شوي دي، نو زما د ځوانانو ته په خصوصي توګه دا درخواست دی چې ډک په زغم په برداشت باندې خپله خبره کوئ، خپل دریځ خپل نقطه نظر وایي، خپل نظریه وایي، خو جنگ جګړې مه کوئ، د یو بل بېعزتۍ مه کوئ، د یو بل بینرې او پوسټرې مه شلوئ، ځکه چې دا نه د پښتو په کچ باندې ټیک کار دی، نه د جمهوریت په کچ باندې او نه د انسانیت په کچ باندې. نو زه نه غواړم چې زمونږ دی دا مطلب دا چې مونږ یو داسې قوم په شکل کې ځان دنیا ته ښیو، پښتانه چې مونږ یو سیویلایز قوم یو، چې مونږ یو مهذب قوم یو، مونږ سره د ژوند تیرولو یو طریقه او یو سلیقه شته. یو دا. دویمه خبره چې د دې نه هم زیاته بده ده، نو هغه دا ده چې ما اورېدلي دي ځای په ځای په خصوصي توګه د مردان په مضافاتو کې چې ځینې خلک خپل ووټونه خرڅوي او ځینې اخلي، یعنی یو منډهی یا یو دکان جوړ شوی دی. دا بیا د دغې نه هم ډېره بدترینه خبره ده چې یو سړی خپل رای خرڅوي، یو سړی خپل ایمان خرڅوي. نو زه دا درخواست کوم دغه خلکو ته چې اغوستونکي خو چې دی نو د هغه دپاره خو دا شرم کافي دی چې هغه چې کوم دی نو منډهی لګولې ده او د نظریې یا د خپل ګوند یا د سیاست یا د خپلې پارټۍ د نقطه نظر په ځای باندې هغه په پیسو باندې د خلکو رای اخلي. خو چې دا څوک خرڅوي، خپل ووټ خرڅوي، خپل رای خرڅوي، نو زه هغوی ته دا وایم چې دا ډېر زیات سپک کار دی. سبا له به خپلو بچو ته ملامت یې، خپلو بیبیانو ته به ملامت یې. مه کوئ داسې، دا هېڅ شی نه دی. خو دا کم سړی چې تاسو نه ووټ اخلي، نو یو خو دا چې دی دغلته راغلی دی او دا وایي چې زه د ایمان او د نظریه اخلم. د هېڅ نظریه نشته، د مثال د بوتل دی یا د ګیلاس دی. یو خو دا ډېره زیاته سپکه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې سبا له ته ورته د څه کار هم نشي ویلی. او درېمه یا څلورمه خبره دا ده چې لکه یو نظر یو نقطه نظر وي د بنده، یو سیاسي پارټي وي هغې سره بنده تړلی وي. لکه د مثال په توګه باندې زه په خپله د عوامي نشنل پارټۍ سره زما تړون دی، او زه دا ګڼم چې ما څخه د 100 کالو نه د سیواو، د جمهوري عمل، د روښانفکرۍ، د کامولۍ او د پاکستان کې بیا د پریوتو ولسونو د حقونو او د هغوی د وسیلو د ګټلو یو باقاعده یو بیانیه ده. نو زه دا ګڼم چې په کار دا چې دا فیصله موږ وکړو چې د مثال په توګه باندې د چا دا روایت دی چې هغوی جمهوریت دپاره کار کړی دی په دې ملک کې، د ووټ دپاره یې کار کړی دی، ووټ یې ګټلی دی، د کامله ازادي ګټلې ده، د کامله ورورولي جوړه کړې ده. بیا د هغې تاریخ سره سره چې چا د ازادۍ دپاره قربانۍ ورکړي دي، د خپلو عزتونو، د خپلو مالونو، بیا دې سره دا هم ده چې چاته دا موقع میلاو شوې ده. د مثال په توګه باندې د خدای خدمتګارو ړومبي حکومت چې څنګه راغلو نو تر اتمه پورې پښتو لازمي کړه،
او ذریعه تعلیم کړه. د دې سره سره وی چې د وطن ټولو کسبګرو ته افغانان او پښتانه ویل شي، هیڅ چاته به د کسب په بنیاد باندې سپک نشي کته. او درېمه خبره پکې دا وکړه چې په خادو کې به صرف یو شی پخېږي، انو د سادګۍ او د یووالي او دغه د سن 46 خبره کوم. نو یو دا بیا دا چې کله کوم مکمل او شوی د عوامي نشل پارټي لکه د مثال په توګه باندې دا بزدا خبره بزدا سره ټوله کم چې په 2008 کې چې کله خلکو سلګ ډیر اعتماد وکړ، دا نه چې غني اکثریت غسته ډیر زیات په صوبه کې یا په مرکز کې، خو چې په دې پوزیشن کې شو چې حکومت جوړ کې اتحادی، نو تاسو وګورئ څومره ګټې کړې دي. لکه د مثال په توګه باندې د پاکستان په تاریخ کې په دې صوبه کې سلور پوهنتونونه جوړ شو او په دې 15 کال کې 9 پوهنتونونه جوړ شو، بلکې کاغه کیمپس یو سره حساب کې نو 12 دي. دغه شان تاسو وګورئ اسپیټالونه، تاسو وګورئ د اسپیټالونو سره سره چې کم پاخه کارپیټډ روډونه جوړ شو. یعنی د دې هر څه نه پرته چې کم اتلسم ترمیم او په دغه اتلسم ترمیم کې چې زمونږ د دې مور خاورې نوم پیرنګي زمونږ نه لري کړو، هغه نوم تاریخي نوم بیا ګټل د ملک احمد بابا خود شوی نوم، د خوشحال بابا او د زمونږ د لوی لوی عالمانو ستایل نوم پښتونخوا پکې مو ګټل شو، او دا پکې مو ګټل شو چې زمونږ د صوبې کم وسایل دي. لکه د مثال په توګه باندې زمونږ د صوبې د پاکستان ځنګلات 12% دي او پاغې کې 8 تر 9% پښتونخوا کې دي. داسې د مثال په توګه باندې د مونږه د اوبو ټول وسیلې د پښتنو دي، داسې چې دنو قیمتي کاڼي، داسې ګیس، نو اوس دا بجلیم د دې اوبو نه جوړیږي. نو تاسو وګورئ چې کله دا به زه دا خبره به داسې راټوله کم چې د پښتونخوا کې د ANP حکومتو نو 2 کارته باندې د وفاق نه د تلسم ترمیم سره سره د بجلی چې کم زمونږ غیتا پور دی دا غینه په 2 کارته باندې کستونه تیراوړل او په دومره ډیر زیات ترقیاتی کارونه وشو. نو زما دا یقین دی، زما خپل نظر دا دی چې کچره ANP ته مونږه ووټ ورکو او دوره توان ورکو چې په صوبه کې حکومت جوړ کی او په مرکز کې هم د مرکزی حکومت سره اتحادی شي. نو زما 100% یقین دی چې دا کم زر ایربونه سیوا قرضه راوړېدلې ده په دې صوبه یا زمونږ چې د پوهنتونونو د تباہي په درشل باندې ودرېدلې دي، نو دا به بیا ان شاء الله چې دنو دغه ټول ارس نوزي او دا به په لار باندې روان شي او موږ بخپلو د تلسم ترمیم پرانا کې بعد خپل اوبو د پاره د خپل بجلی د پاره منسوبې جوړې کو، ځکه چې زما د اندازې مطابق په پښتونخوا کې د 12,000 میگاواټو بجلی مارجن موجود دی په خوړونو چړونو نیرونو باندې. نو مطلب زما دا دی چې ووټ خرڅوي ما خدای ته وګورئ، دا ووټ چې کوم دی نو دا د کام امانت دی، دا ستا د ضمیر امانت دی، نو دا هغه چاله ورکه چې کم ته ګڼې چې دا د کام د پاره خدا د کام په ګټه ده. نو که څوک زما د دریځ او نقطه نظر سره اختلاف لري، زه د هغې د اختلاف قدر کوم، خو زما خپل نقطه نظر او دریځ دا دی. خوشحاله اوسئ، ښاد آباد اوسئ، د خدای په امان.